ګور عزتمنو والله داسې ډېرې موضوعات خبرې د کولو نه یې کول مې زړه نه غواړي صرف او صرف د مجبورۍ سره کوم چې کله پر یو سړي باندې ګور عزتمنو ډېر سي او ډېره دنیا والله داسې ډېرې موضوعات سړي دې ته مجبوره کړي چې دا خبرې باید د کولو نه یې کول مې زړه نه غواړي هغه دا چې د نن سبا ځوانان مجبورۍ سره کې دا یو غټ مرض دی چې کله پر یو سړي باندې په میډیا په ویډیوونه ډېر سي او ډېره دنیا په تا د واده څخه مخکې د کور والا دا سړي دې ته مجبوره کړي چې دا خبرې چم کړی دي خامخا به راته وایي هغه دا چې د نن سبا ځوانانو داسې دا یو غټ مراسم او هسې راته ووایي په میډیا په سمونه ورلیدلي د ویښتانو یې نسي مثلا در سر یې ونیسي اخر هغه دې ته مجبوره کړي که څه کړي او که نه یې کړي زه والله کوی اصلاح درته ووایم او چې ورته وویله ښه ژوند وکړو دا ځای دې وکړي چې دی څومره هم غټ ګناهګار هم قسمونه ورکوي د ویښتانو یې نسي مثلا در سر یې ونیسي اخر هغه دې ته مجبوره کړي که څه کړي او که نه یې کړي خوند ته هم وایه هر پلاټ وویله خدای دې وکړي چې دی څومره هم غټ ګناهګار دا خبره په دماغ کې بیا د کور والا دا خبره که دې حلالوي که دې مړه کوي که دې په چاقوګانو وهي که طلاق درکوي که هر څه کوي خوند ته هم ستا د خولې څه باید داسې خبره راوړل نه وځي چې یا ما ته یو چا دعوت راکړی د ګناه یا په ما یو چا کار درلودلی دی که دې حلالوي که دې مړه کوي که دې په چاقوګانو وهي که طلاق درکوي که هر څه کوي ستا د خولې څه باید داسې خبره راوړل نه وځي چې یا ما ته یو چا دعوت راکړی دی د ګناه یا په ما یو چا کار درلودلی دی خبره مسله چې زموږ چې ما کوم څه نه دي کړي فلاني ما ته د یو خاوند او د یو ښځې په مابین خبره طلاق یوه خبره د خپلې خولې څه نه راوړي هغه نجلۍ دا ویله چې دا زما خاوند روزانه ماته دا خبره مسله چې زموږ مخ ته راغله داسې انډوالانې وې د یو خاوند او د یو ښځې په مابین کې خبره طلاق درلې ته اوس زما په نصیب شوې طلاق پر چیش دی هر وخت به په هغه نجلۍ دا ویله چې دا زما خاوند روزانه ماته دا خبره کړې زما صرف د دې خبرو چې ډېره څنګه سومه داسې ته وویله داسې ملګري مې ته اوس زما په نصیب شوې ته راغلې هر وخت به دا خبرو زنړه ونیوله او نجلۍ ما یو ورځ هغه قسمونه خوړل که ما څه کړي قرآنونه قسمونه صرف د دې خبرو زه ډېره تنګه سومه ما ورته وویله د ډېره تنګولو سره ما دا خبره وکړه دا خبره دا میړه په اول خو دا ډېر جاهله خاوند نجلۍ دا ډېر ظالم خاوند خبره وکړه دا خپل ژوند خپل په تبر وایي دا خپل کور په خپل ډېر زیری دوسه ډېره تنګولو سره قصه دا خبره وکړه چا څه ویلي دي یو ورځ چا درته کتلي اول خو دا ډېر جاهله خاوند دا ډېر ظالم خپل خلاص کړه دا خپل ژوند بل چا دی ویل خو ما دا خپل کور په خپل خرابوي دا چې دی خپل شد راټینګي چې خارته قصه وایي تعالی بجبن کې چا میړه چې هر څه درته وایي چا درته چې ما ته پلاني ورځ داسې ورځ داسې ما ته پلاني که کومې زنانې خپل خلاص کړه معاشره ما ته ورځ چا دی ویل هر څه کې یا داسې یا داسې ما دا خبره وکړه ژوند یې بس بلا میړه چې هر څه درته وایي چې ما ته پلاني زه دا ما ته پلاني دا ما ته پلار ته وایم دا مور ته وایم دا خور ته وایم چې باید دا خبره د هر څه کې څه نور ته وایي که ښځې خاوند به تا راټینګوي تا ته به قسمونه درکړي تا ته به قرآنونه درکړي تا ته به طلاقونه درکړي وایي طلاق درکوم خامخا راته وایي پلار ته وایم دا مور ته وایم دا خور ته وایم چې باید دا خبره د هرې ناوکۍ په دماغ خاوند به تا راټینګوي دا خپل ژوند تا ته به قسمونه درکړي تا ته به قرآنونه درکړي تا ته به طلاقونه درکړي وایي طلاق درکوم خامخا راته وایي دا سوچ کوي چې غریبونو په دې واخیست وسیله کوي اوس داسې کوي اوس اخر نو د ظلم هغه حد ته ورسېدي د ګنډلو لا دا خپل ژوند په خپلتونو باندې فضل وکړي الله دې نن زمانه ځوانان دي خپل خو په 200 ځایو کې اخته او دې دا سوچ کوي چې د ازمن راغب هم داسې اخر نو د ظلم هغه حد ته ورسېدي چې د ګنډلو هم لا دې زموږ پر عزتونو باندې فضل وکړي الله دې پر موږ عزتونو پردا واچي الله دې موږ پوکي